راځو سره کې ډیر مونږه trouble shooting commands تا. Let's see trouble shooting commands. کوم په کې اوس پر سن تاسو نو دا موږ سره اثر کې ډیر خپل commands دي چې آیت اثر کې trouble shooting commands ته ویل شي. او ډیر trouble shooting commands کار سره اصل کې موږ سره what is trouble shooting command یا ساته چې په وینډوز 7 کې کله یو مشکل راشي کنه او دا حل تاسو روبا سه دغه کمانډز تا کم کمانډ باندې چې تاسو حل روزي ناغه د اثر کې موږ څه ویل شو ایت موږ اثر کې trouble shooting commands ته ویل شو لکه تاسو ته وځي چې what is a trouble shooting commands یاد ساته those commands which are used to repair the Windows 7 commands or files is called troubleshooting command asal ke der a command chi aga asal ki munga the Windows 7 che solo commands da repair kol par istemali gi no ta asal ki munga si issue troubleshooting commands te will issue laka yo mushkil rashi mahita ab singa hal ko yo khud do tariqe di if you face a problem ko yo mushkil mahita ragi نو یو طریقه خدا چې به نیو اور فرش انسټالیشن بکو مسل کې ډیر یو طریقه خدا دا مشکل حل کول لپاره بس به فرش انسټالیشن کوم I have to do it او کنوی نو زه به تاسو کار کوم چې د ټربل شوټینګ په مدد سره به پرابلم بس سولو کوم مسل کې حل به کوم اوس ډیر فرش انسټالیشن this is not a solution دا صحیح حل نه دی اصل کې ډیر بیتا سره چکل نو انسټالیشن شو هستا وخت ځای کیږي ستا سافټویر لا ستا ډیټا لا دی معمولی مشکل د وجه موږ ول why we do fresh installation نو دې د وجه نه زیات کړ چې کم پرایورټي ورکو کم ترجیح ورکو نه چاته ورکو اصل کې ډیر trouble shooting تا ورکو اصل کې say for example in this class if a problem rises so کله یو مشکل راځي به زه به تماجر وباسم does I will shoot it دا قصه هیر سیم یو ټربل راځي یا مشکل راځي اب څنګه شوټ کیږي خود د پستول په ذریعہ باندې نه د کمانډ په ذریعہ باندې اصل کې ډیر so that's why this is called troubleshooting commands یا ساته sometimes it is also called what system tweaks ite یو مخ اصل کې ډیر موږ څه ویل شو to solve